ډیر قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل امریکا غږ رادیو له دې وروسته به په افغانستان کې دننه خپلو اوریدونکو ته له هیواد څخه بهر د 902 کیلو هرتز متوسطه څپو له لارې خپرونې کوي. په دې سربیره به د امریکا غږ آشنا خپرونې د امریکا غږ په سپوږمکۍ 496 یاست کانال کې او هم دغه راز په پښتو او دري د ویب سایټونو فیسبوک پاڼې او ډیجیټلي شبکو کې خپریږي. امریکا غږ هلې ځلې کوي چې له نورو لارو چارو څخه هم خپلې خپرونې په افغانستان کې دننه د خپلو اوریدونکو تر غوږونو ورسوي. قدرمن لیدونکو د همدې موضوع په هکله په پروګرام کې د قدرمن مېلمه سره غږیږم چې د سکایپ له لارې را سره مل شوی دی د امریکا غږ پخوانی همکار او شاعر او لیکوال او همداشان د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر ښاغلی عبدالباري جهاني صاحب را سره مل دی. جهاني صاحب پروګرام ته په خیر راغلی او ستړي مه شئ. جهاني صاحب په خیر اوسئ. ستاسې د وزارت پر مهال تاسې د هیڅ رسنۍ خپرونې بندې نه کړې. د تیر حکومت په 2 لسیزو کې د نړیوالو رسنیو سره دا ډول چلند نه دی شوی. د طالبانو دا پریکړه د کومې ویرې او یا هم د دوی د کومې ارادې ښکارندویي کوي؟ زه په کډوغه ویلی سم چې دغه خبر اوریدلو لومړی د ریډیو د بندېدلو او بیا د ټلویزیون د بندېدلو د امریکا غږ زه ډېر خواشینی کړلم. د دې ریډیو سره ما تقریبا 28 کاله همکاري کړې ده. دا ریډیو د افغانستان کې ته ویلی سم پرته له دې چې زه د دې راډیو همکار وم ویلی سم چې په افغانستان کې یوه له تر ټولو محبوبو ریډیوګانو څخه و چې خلکو به غوږ ورته نیوي او وروسته له هغه څخه چې ټلویزیوني خپرونې شروع کړلې خلکو په ډېره علاقه غوږ ورته نیوي او طالبان چې خلک د دې نعمت څخه یا د دې ریډیو او ټلویزیون څخه محروموي سره څه نشي ویلی دا د یو رژیم کار دی. خو دا چې تاسو سوال وکړئ چې کله چې زه په افغانستان کې وزیر وم خو هغه اصلا بل ډول نظام و، هغه د ازادۍ نظام و. هلته ټولې ازادي تضمین وي که خصوصا مطبوعات او د مطبوعات بیخي آزاد و، چندانی مطبوعاتي سانسور نه لیدل کېدی. البته افغانستان خو نو د اروپا او د امریکا سره موږ مقایسه کولی نه شو. د یو وروسته پاتې هېواد په حیث باندې د درېیمې نړۍ د یو هېواد په حیث باندې کافي زیاتې مطبوعاتي ازادي درلودلې. هلته چا دا تصور نه شو کولی، چاته ویلی نه شو چې دغه ټلویزیون بند کړه یا دغه ریډیو بند کړه یا دغه ریډیو نوره د اورېدلو نه ده. زما لپاره د اسلامي امارت لخوا د ریډیو او ټلویزیون بندېدل فقط د نورو بندیزونو د دوام یو خبر دی. طالبان چې قدرت ته رسېدلي دي هغو بې له بندیزه بل کار کړی نه دی. نجونې د مکتب څخه بندې کړه، ښځې مجبوره کړه چې خامخا باید حجاب واغوندي. اوس د پوهنتونونو د بندېدلو خبرې کېږي. پارکونه بند کړه، ریډیوګانې بندې کړه، مطبوعات بند کړه. اوس نو سړی نه پوهېږي چې دوی آزاد کړي څه شي دي. دوی بس فقط په دغه بندیز ته ناست دي چې دا شی بند کړه او دا شی بند کړه. د بلې خوا د دې د ریډیوګانو او د ټلویزیونونو بندول په اوس زمان کې په دغه وسایلو باندې چې موجود دي چندانې به زه ګمان وکړم چې تاثیر دې وکړی شي. د افغانستان خلک که موږ وغواړو یا څوک وغواړي چې د اطلاعاتو څخه یې محروم کړي، دا محرومیت ممکن نه دی. دا اوس کېدلی نه شي. اوس لکه دا تاسو چې وختي اشاره ورته وکړله چې پر نورو څپو باندې تاسو عادي خپرونې کوئ، نو په هر ډول باندې د افغانستان خلک اطلاعات ترلاسه کولی شي او په هر ډول د جهان خلک د افغانستان د خلکو د ژوند په باره کې
اطلاعات ترلاسه کولای شي. نو د دې اطلاعاتو مخنیوي چندانې کېدای نشي. اوس نو سړی به پوښتنه وکړي چې دا ټلویزیون ولې بندي اوس وایي دغه دی د امریکا ژغ د ټلویزیون یا اتصال خبرونه کې انجونی یا شذي به حجاب ناشتي وي به شرعي حجاب ناشتي وي او اوس نو سره سوال پیدا کیږي چې اول مورد چې هنا رباني کار کابل ته ولاړل خو بخي د ویناوی په شکل پیشن کړیو نو دغه سره بیا څنګه طالبان شي بیا خبرې وسر کی. بله دقیقاً جهانی صاحب تاسو د ژورنالیست شاعر او لیکوال په حیث آزاد رسنیو ته د افغانستان اړتیا په اوسنیو شرایطو کې څومره ګڼي او طالبان ولې دا اړتیا نه احساسوي؟ دا اړتیا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د درېیمې نړۍ د هیوادونو لپاره نه ده، دا پرمختللي هیوادونو لپاره لکه امریکا، لکه جرمني، لکه اروپایي ټولنه په هر ځای کې انسان دا حق لري چې په خپل محیط باندې خبر شي چې شاوخوا څه کیږي، په جهان باندې خبر شي چې په جهان کې څه کیږي. مطبوعات همدغه د پاره دي چې خلک دې ته متوجي کی چې د دنیا خلک څه کوي او موږ څه کوو، خپل اشتباهات ته متوجي کی، خپل کړنو ته متوجي کی. دغه د پاره دي د خبره زدا کوم چې نه تنها دا چې انسانان مطبوعات ته خصوصا په نن زمان کې د غذایی موادو په حیث باندې، د اکسیجن په حیث باندې، د اوبو په څیر اړتیا لري. خبره دا ده چې مستبد رژیمونه په هیڅ صورت کې نشي کولای چې د خلکو د خبرولو مخه ونیسي. تاسو وګورئ په چین غونډې وټولنه کې چې ورسره بسته ټولنه او هیڅ شی به دغه څخه نه راوتله. نن لري په چین کې په اولو سیاتونو سیانونو سیاشلو هیوادونو کې مظاهرې دي. تاسو هر ورځ په ټلویزیونونو کې خبرونه اوري، سره لاغه چې د چین حکومت کوشش کوي چې جهان د دوی په اوضاع باندې خبر نشي، سره لاغه چې د ایران رژیم کوشش وکړي چې د دوی په اوضاع باندې خلک خبر نشي. تاسو ولې چې د دنیا په ټلویزیونونو کې د دوی د مظاهرو خبرونه راووتل او خلکو ولیدل چې څنګه عسكر یا پولیس پر خلکو باندې حمله کوي، څنګه نجونې بیچارهګانې بندیانوي یا بندیان، دا ټول خلکو ولیدل. جهانی صاحب په بخښنې سره جهانی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې لدې نه وړاندې چې طالبانو د امریکا غږ پر رسنۍ باندې په ټلویزیوني خبرونه باندې بندیز ولګاوه، هغوی دا وضاحت یې ورکړل د بندیز په هکله چې ستاسو په رسنۍ کې حجاب نه مراعاتېږي. تاسو نږدې اوس په راډیو باندې خو قربانه نه ښکاري چې دا څه علت لري. تاسو نږدې 22 کاله په امریکا غږ کې کار کړی، طالبانو ویلي دي چې خلکو د امریکا غږ د نشراتو په هکله دوی ته شکایت کړی. د دې رسنیزې ادارې خپرونې د افغانستان د ارزښتونو سره څومره همغږي په نظر کې درغلي چې تاسو په دې ارګان کې کار کړی، که د خپرونو د اهمیت په هکله خپل نظر را سره شریک کړئ؟ زه څه وایم، دا د دروغ کلمه یو نو کې درانه ده، سړی بدانه استعمالوي. خو سړی د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت او اوسنی وزارت د دې ادعا په باره کې شک خو اتمن ورته پیدا کیږي. لکه ما چې وخت ویل هغه وخت چې ما په ریډیو کې کار نه پیل کړی او زه په پېښور کې مهاجر وم او بیا مې د ریډیو سره کار شروع کړ. تر 20 ځله زیات زه په پېښور و، کوټې و، کندهار و، کابل ته تللی یم او هورې مې لیدلي دي چې د محبوبه ترین ریډیو یا د محبوبه ترین ریډیوګانو څخه یوه دغه د امریکا غږ ریډیو په هغه وخت کې مجاهدینو دا ریډیو د مجاهدینو ریډیو بلله او دغه نن ورځ چې په افغانستان کې پر قدرت باندې دي همدغه خلک په هغو شپو کې مجاهدین و او دغه ریډیوګانې به
د شپې په دغه کې په خونو کې په زیرزمینۍ کې د مقاماتو د بیره دغه ریډیوګانې اورېدل. هغه وخت کې د ریډیو سمو د 10 کال د ریډیو سمو د 30 کال د ریډیو سمو د نن نه به بر څنګه د ریډیو خراب وسوله او اطلاعات کلتور وزارت خو دا نشي ویلای چې د خلکو شکایتونه د خلکو کوم شکایتونه مثلا خلکو څه شکایت د ریډیو په اړه کې درلودي چې مثلا دوی وایي د ریډیو تبلیغات کوله نو بله مننه کوم جهاني صاحب د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ستاسې پر یو اثر د سباوون په تمه طالبانو بندیز لګولی وی. آیا هغه بندیز مو کتاب نور هم مشهور کړ او که یې محدود کړ؟ اوس به یې بندیزونه رسنۍ نور هم لکه څنګه چې تاسو مخکې هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې هم پیاوړي کړي او که به یې په سانسور وتوانیږي؟ تاسو ګومان کوم خپل سوال ته جواب ورکړئ. دا په عربي کې ډېره یو زړه مقوله ده چې الانسان حریص علی ما منع. انسان چې د هر شي څخه وایي منع کې د هغه زیات تلاش کوي. په هغه وخت کې هم هغه زما کتاب د سباوون په تمه زه په علت لا پوه نشوم چې ولې چا بندیز باندې ولګاو ولې بند شو. مګر په هغه شپو کې دغه کتاب دومره خرڅ شو او دومره پرله پسې چاپ شو چې په هغه شپو کې به بیخي لږ کتابونه په دغه اندازه چاپ شوي. نو په افغانستان کې چې هر کتاب یو وخت منع شوی دی. مثلا دغه د غبار افغانستان در مسیر تاریخ په افغانستان کې بند وو. تاسو باور وکړئ دا کتاب ما په ډیر تکلیف یو وخت یو چا څخه واخیستی په 2.5 افغانۍ تر اوسه پورې قیمت په نشته. 2.5 افغانۍ په هغه وخت کې چې زه مامورم او د میاشتې مصفر له 100 افغانۍ معاش درلودي بیخي ډېرې پیسې وې. دا پیسې ما د ملګري څخه پور کړلې او کرا یې پر قسطونو باندې پیسې ورکولې. هغه کتاب کې دومره څه نه و لکه کتاب چې دا بندیز مشهور کړی. که تاسو د رادیو باندې کې د رادیو چې په خای سل کسه د اوریدونکو درلودل زه یقین لرم چې دا اوریدونکو به زر کسه کیږي او دا اوریدونکو به لزر کسه کیږي. دغه راز د ټلویزیون لیدونکو ځکه چې خلک پښتنه کې د رادیو ولې بند شو دا ټلویزیون ولې بند شو زه باید د خبرونه باید خپل وګورم. هر انسان دغه تحریص دي چې په خپل یو شی وګوري چې دا ولې دا شی بند شو. جهاني صاحب مننه کوم. یوه وروستۍ پوښتنه تاسو پیږئ په افغانستان کې حالات جهاني صاحب افغانان وږي دي تر نیمایي زیات وګړي پوره خواړه نه لري د خوارځواکۍ کچه 90% پورته شوی او اقتصاد د پرزیدو پر پوله ولاړ دی. په داسې حال کې به د بیان پر ازادۍ بندیزونه د خلکو ستونزې حل کړي او که به خلک د غبرګون نورو لارو ته مخه کړي او بالاخره به لارو او کوڅو ته راووځي. زه ګومان کوم د همدغه دپاره د مطبوعات بندیږي. دغه دپاره دوی بندوي چې خلک د خلکو په د افغانستان د خلکو په احوال باندې خبر نشي. حالا چې موږ د افغانستان سره مثلا اول ځم د کندهار سره په هفته کې یو ځل خامخا خبرې کوم د دوستانو سره خبرې کوم ټول دوستان د افغانستان سره په تماس کې هدي اقل ټول دنیا په دا باندې خبره ده. د یونیسف په راپور باندې خبره ده چې 900,000 ماشومان په افغانستان کې د لوږې د مرګ سره د غړي د لوږې د خطر سره مخامخ. د بلې خوا سره ته لا یو لوی سوال لغه پیدا کیږي چې د امریکا غږ ریډیو او د ټلویزیون دا خو د امریکا دی. موږ د امریکا څخه یو نظام $1.5 میلیارډ یا څه باندې $1.5 میلیارډ کومکونه ترلاسه کوي. هغه حلال دي او د رادیو بیا حرام ده. رادیو باید وانوري او پیسې باید واخلي. سړي د پاره به خپل پیدا کیږي. بله ډیره مننه کوم شاعر لیکوال او د اطلاعات او کلتور وزارت پخوانی وزیر عبدالباری جهاني صاحب ستاسو د وخت او ارزونې څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان. سای څخه مننه چې ماته مو د خبرو وخت راکړي. ژوندۍ اوسئ. بخیر اوسئ.